د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا پنجشیر کې تازه میړانه سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. دا چې په پنجشیر کې د اسلامي امارت ځواکونو تازه څه کړي جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. استخباراتو په پنجشیر کې ګڼ شمېر وسلې نیولې دي. د استخباراتو لوی ریاست په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې ځواکونه یې د پنجشیر ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي دي او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې لاسته راوړي دي. ریاست وایي چې استخباراتو د یوه ځانګړي راپور له مخې پر یو شمېر پټن ځایونو عملیات کړي دي او په ګڼ شمېر کې یې وسلې کشف او نیولې دي. د یوه بل خبر له مخې د خوست ولایت د استخباراتو ریاست منصوبینو د یاد ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات کړي دي چې په ترڅ کې یې د راکټ 190 فایر مرمۍ او نورې ګڼې مهمات نیولې دي چې په ناقانونه توګه په یوه کور کې ساتل کېدلې. دا لومړی ځل نه دی چې د استخباراتو د ریاست منصوبین د وسلو د کشف او د له وړلو خبره کوي، بلکې تر دې پخوا هم په ځلونو استخباراتي ځواکونو د هېواد په ګوټ ګوټ کې وسلې نیولې او له منځه یې وړي دي. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړوند مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره درسره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا مو مننه چې موږ څارئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.